من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصيام شهرين متتابعين سورة النساء پنځم سپارہ 92 نمبر آیات کریمه کې الله رب العزت د مؤمن شان لوړ مقام ذکر کوي چې د مؤمن مسلمان له الله پاک دومره لوړ مقام ورکړی دی چې د چانه په خطای باندې قتل شي موټر سایکل باندې ولګېدو پلین کوچ موټر باندې ولګېدو یا تا تماچا او ټوپک صفاکو نعوذ بالله په خطای درنه مؤمن مسلمان ولګېدو یا یو مور دا په ماشوم باندې په خطای باندې راوړې د په خوب کې ماشوم مړ شو نو ګوره د آیات کریمه کې په دې جمله مبارکه کې فرمای چې کچره اغي دا قاتل ماپوم کې د مقتول وارثان نو په دې قاتل ډرایور باندې فصيام شهرين متتابعين الله پاک وی زماره طرف نه پیدا حق دی کاغي ماپوم کې نو 2 میاشتې پر لپسې بروجی نسی 2 میاشتې پر لپسې بروجی نسی کاغي ماپ هم کی او کاغي نه ماپ کی نو ادیتو 100 من الابل کپ اوخانو په اعتبار سره دیت ورکی نو سل اوخان دی کده سرو په اعتبار سره دیت ورکی نو سلور کیلو سر زر دی سلور کیلو 4 کیلوګرام سر زر دی سیوا دی خلکا دا سلور کیلو آسان دی نور غماسی چټاکه سرسائیں او سر توله موله وسر نه ذکر کو سلور کیلو سر ضرب ورکی او کده سپینو په اعتبار سره دیت ورکی نو 34 کیلو سلور 13 کیلو سپین ضرب ورکی تو ګورا لکه دا اوس مونږه په فقہ کې وایو چې وفي شعر الراس الدية وفي الراس الدية وفي اللحية الدية دا ټول داسې را شروع کړی دي تا یو مؤمن مسلمان له سر مات کو سلو خان دي تا یو مؤمن مسلمان نه مکمل ګیره وشکوله چې هغه بیا نه راخیږي داسې دی ولو شکوله نو سلو خان دي کني سلور کیلو دي سره زر سلور 10 کیلو سپین زر دي وفي العينين الدية پسترگو کی دیت تے وفي العينين الدية سترگو کی وفي الاذنين الدية غوگونو کی دیت تے وفي اليدين الدية لاسون دی چاله خوکړو پدی کی دیت تے وفي الرجلين الدية خپې دی چاله مات کړي پدی کی دیت تے دومره پوری وی چې وفي كل سن 5 من الابل چاله دی یو غاخ مات کو نو پدی کی 15 خان دی نو بیاوی والاسنان والاضراس كلها سوا کده جامع غاخته او که مخامخ غاخته نو هر یو کې 15 خان دي اوس دا خبره مې دی پوره وکړه چې مونږ استادو پزړه کې الله رب العزت د دې مؤمن مسلمان قدر شان لوړ مقام هغه پری باسي چې به دا مؤمن مسلمان د الله په نس دومره لوړ مقام لري چې دې قتل خطا باندې وشي تانا نو سورة النساء پنځم سپارہ 92 نمبر آیات کریمه کې الله پاک صفا الفاظ سره فرمایي چې مثال بیا د غدیت ته او دا 2 میاشتې پر لپسې روجي دي چې مونږ او تاسو ډېر احتیاط کوو د مؤمن مسلمان شان او لوړ مقام دا پیژنو او خاص کر د خپل بچي موټر سایکل به چلی په یو پای رواني کله بابا وی کله بابې وی رکشې والم به ترتیبی کی او دا قتل او قتال خو مونږ او تاسو د خپل یار حسین کې ذل ثوابه کې چې پزانو مرحم کو او په دې قوم مرحم کو خلکو ته جړاو پر یاد او مینت کو درسونو لزور ورکو تبلیغ لزور ورکو دا یو سورۃ ژوند دی چې الله پاک سره تعلق پیدا کو او دا قران او حدیث کې چې کوم نظام دی حدود دی دیات دی چې دا مونږ او تاسو د جاری کولو د ناپیس کولو د پاره د الله نه دعاګانې غواړو الله رب العزت ول مال بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي